تاج محمد مومن صاحب مونږ سره د ملګری ناستي شینو صاحب نو دی یو تپوس کوي چې د عبدالله استاد چې کوم د نوخار ناتونه به لیکل د هغې متعلق تاسو څه وایې؟ عبدالله صاحب د خدای وبخي د هغه ډېر ښه انتظام و. هغه خدای پاک ولې خو یو رنګ ورکړی و، ښایسته و ډېر. ښه جي. دویم هغه اواز و ډېر مزېدار اواز چې په هغې اواز په طرز باندې اوس چې نوی شاعر شي او نعت جوړوي نو په هغه طرز او یا فنکار یم په هغه طرز باندې هغه طرز د هغه ډېر اوچت و. لکه خپل کلام به په ترنم کې اورو. او هغه به اورو نو په هغه طرز اوس د هغه ډېر شاګردان دي چې کوي خو هغسې نه دي. او خو دا خبره داسې ده چې همدغه طرز و د هغه رنګ او اواز دغه و او عمل نه و. او محمد امین صاحب چې کوم دی نو هغه د نعت کې څنګه و؟ د نعت هم ښه و، ډېر مزېدار و خو په عمل سره و. د ده چې څنګه زړه و نو همدغسې د هغه شعر هم و. لکه څنګه چې وینا وه نو دغسې پې عمل و. د هغه عمل و او دغسې زړه و، ژبه او زړه یو شان و. او هغه د هغه شعرونه بعضې وخت کې د مثال لپاره اوس هم وایي سهار وکړه څه وخت چا وویله چې زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده. دا یو ضروره خبره ده. رسول په یخې قدمونه دومره خواره نه ده. دومره خواره نه ده. او نه هغه خو حامد و، ما ورپسې مونځ کړی و. یو سجده چې سړی به ستړی شو او په سجده پروت او چې واز به یې کو لکه بیم چې غږیږي بیمه چغې یې نه دي وهلی لکه بیم په شان اواز دی. دا خبره صحیح ده.